لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د بګرامي ولسوالۍ د حاجي منجي په شاعرک کې یو شرکت کندنکاري درلودله چې د کندنکارۍ په نتیجه کې دغه بم راوتی و. موږ ته په عاجله شمېره باندې زنګ راغی. د عاجله شمېرې په تماس نیولو سره موږ عاجل اقدام وکړ او دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې بمونه خنثی کوي دا د الوترس د نړیوالې موسسې ټیم ده. دوی ته مو وظیفه ورکړله، راغله دلته دغه بم مې نن هلته پیوسې پې قطع کړ او اوس مو دلته راوړی ده چې انفجار ورکړو. دا یو بم د روسانو د وخته. نو زموږ د عاجله شمېرې ګټه دغه ده چې هر هیوادوال چېرته ناچاوده توکي مشکوک شیان ویني نو فورا د زموږ عاجله شمېرې ته زنګ وهي چې هغه 0800 ده. دې ته چې موږ سره تماس ونیسي موږ کولی شو چې عاجل اقدام وکړو، وسایط ټیمونه واستوو او خطر له منځه یوسو. دقیق شمېره نه راته معلومه، خو زما په فکر باندې اسلامي امارت د راتګ نه وروسته تر اوسه پورې به یو 7000 ټلیفونونه راغلي دي عاجله شمېرې ته او په نتیجه کې په لسهاوو زره مهمات او ناچارو توکي له بینه تللي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. به اساس آتلاین نمبری که از طرف دفتر محترم دیمک بر ما سپرده شده بود، یک بم اوفب 100/120 است، وزنش 100 کیلوست و مواد انفلاقیش 42 کیلوگرم است که در قریه حاجی منجی ولسوالی بگرامی دریافت شده بود که به نظر به محاسبه ازی ما در حدود 3200 بوجی ریگ برازی در نظر گرفتیم و چندیم در ظرف 5 روز آماده کردیم برازی که بم ما فیوز داشت. ما میخواستیم که فیوز دیده اول بکشیم، باز از انتقال بدیم به یک جای سیف که دور از خانه و دکان گپا باشه انفجار بدیم که فعلا امروز ما در حدود 75 فامیل در 14 اطراف بم خانه مسکونی و همچنان صدها دکان بود که ایره تخلیه کردیم. بعد از این که تخلیه کردیم سهر به کمک مجاهدین صاحبا دیگه سهر تخلیه کردیم، فیوزش قطع کردیم، کشیدیم، مال آوردیم در یک جای سیف انشالله که انفجار بدیم و این کار میکنیم برای بخیر. قسمی که هماهنگی که از دفتر محترم دیمک که همراه دفتر الوترس داره بر ما ایمیل میتن، همون شماره آتلاین نمبر بر ما روان میکنه. به اساس هدایت دفتر ما در هر جایی که آتلاین باشه و مشکل در حساب مهمات و مین گپا باشه میریم سرش اقدام میکنیم.